سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. تازه ترین خبر تاسو ته درکوم چې دا تازه ترین خبر د نغمې په باره کې دی. د نغمې باره کې هم دا اوس یو خبر تر موږ راورسېدو چې نغمه جانه چا په امریکا کې وژلې ده. نو د دې خبر حقیقت څه دی او آیا دا رښتیا وژل شوې که نه؟ تاسو موږ سره تر اخره پاتې شئ چې د ټول تفصیل نه خبر شئ. قدرمنو که تاسو ته معلومه وي نو څو موده وړاندې یا څو میاشتې وړاندې ګیلمن وزیر په اسلام آباد کې ووژل شو. ډېر بې دردۍ سره قتل شو چې بیا د هغه د مرګ نه پس د هغه دپاره ډېرو خلکو ډونیشن کول او چاندې کولې. نو نغمې هم همدغسې یو چانده یو ډونیشن شروع کړو چې هغه حساب زرګونو او لکونو ډالرو ته ورسېدو. خلکو امدادي مرستې راولېږلې او هغه پیسې چې وي بیا نغمې یو بیان هم ورکړو چې دغه پیسې چې دي دا به موږ د هغه کورنۍ ته سپارو او دا اوس لا په ویب سایټ باندې دي، دا به ټولې ورورسي. نو بیا د هغې نه پس په د دې نه هم تاسو خبرې چې منګل یو ځل په ټي وي باندې انټرویو ورکول او نغمې پسې جړلي وو او ویل یې چې زموږ ترمنځ هېڅ چا هم د روغې جوړې کوشش نه و کړی او هر چا غوښتل چې د دوی په منځ کې درار راشي یا د دوی په منځ کې دا رشته ختمه شي. نو ځکه هغه د پښتنو نه ګیله کوله. بله اړخ ته نغمې هم همدا خبره کړې وه یو ځل چې زما او د منګل نور وخت نه تېرېدو او کوم وخت مو چې تېر کړی هغه مو ډېر ښکلی تېر کړی خو نور زموږ ترمنځ وخت نه تېرېدو نو موږ لارې جدا کړلې. نو اوس چې کوم خبر په سوشل میډیا راځي چې نغمه وژل شوې ده نو د دې باره کې ډېرو خلکو موږ ته میسیجونه وکړل، ډېرو خلکو معلومات کول غوښتل. نو موږ دا معلومات وکړو، معلومات مو راټول کړو. قدرمنو حقیقت دا دی چې نن سبا خلکو د سوشل میډیا نه هم ډرامه جوړه کړې ده او په سوشل میډیا باندې خلک صرف او صرف د خپل ځان مشهورولو دپاره یا د پیسو ګټلو دپاره هر قسم کوششونه کوي. نو دې کې څه حقیقت نشته، دا دروغ دي. نه خو هغه وژل شوې ده نه پې داسې څه شوي دي او هغه چې کوم خدمت کړی دی کوم ګیلمن سره یې امداد کړی نو یقینا هغه د نه هېرولو دی. موږ تاسو ته پکار دي چې هغې ته به شاباسي ورکړو. ډېره مننه.